Grano dostano assalamualaikum sa gutiyam masalamunaw ni kikirime umarne hatasi guri us guti pakum在 kiwalala da us 这的情况西状况 kurwa ke simita ragalayam au daga simanum 小三峡对我什么和他们看张老王在上不دازالهم زمونږ په سفر کې ګاردون کوي یوه شېبه ودرېږه تاسو وښیي څنګه لومړی زه لومړی ځه صاحب کتونکو جوړ بخیر لمن یم چې روغ جوړه او خوشحاله به وئ نن مونږ دلته د ګوانچي ولایت یوې سیمې ته یوې منظره لرونکې سیمې ته راغلي یو دلته د اوبو بند دی او په بند کې اوس په دې لوی بند کې زموږ کښتۍ روانه ده دې له ښایسته غرونو څخه له ښایسته منظرو څخه خوند اخلو نو له غوټۍ سره او زرنې سره او زموږ ځینې نور همکاران له بیجینګ څخه راغلي یو دلته ګوانچي ولایت ته او د ګوانچي ولایت ښه چې کچه کار ته هم دغې کار ته راغلي یو او د دې کار ته نږدې کابو د دې ښار نه مو یو 10 منټه مزل وکړو په موټر کې او دغې منظره لرونکې سیمې ته چې موږ لومړی زموږ دوستانو ته دا په زړه پورې منظرې وښیو کېږي او وروسته به نور معلومات تاسو ته وړاندې کوو تاسې ګورئ اوس موږ په تاسې کتلی شئ چې اوس موږ په یو کښتۍ کې او د دې سیمې سیل کوو باد لګېږي زما ویښته خراب شو په دې ځل غواړم تاسو ته د چین په جنوبي برخه کې ډېر ښکلي او په زړه پورې منظرې وړاندې کوو او شریک کوو او تاسې ګورئ زرینا ډېر زیات دوستان را سره سلامونه او رقبال څرګندوي ډېر زیات او دغه سیمه د زرینۍ ټاټوبی دی زه په دې ښار کې لوی شوی یم او دا زما ټاټوبی دی نو ډېر خوشحاله یم چې له څادی صاحب او جانې سره زما ټاټوبی ته سفر په دې سفر کې موږ په زړه پورې بېلابېل په زړه پورې معلومات د دې ښار په اړه تاسو ته وړاندې کوو ډېره مننه نو زرینا د دې سیمې مالکه ده سمه ده ځاځی صاحب خو دغه سیمه بیجینګ ته ډېر لرې وطن لري خو ځاځی صاحب وایي چې تاسې لومړی منظرې لومړی وګورئ دغه سیمه له بیجینګ څخه کابو 2200 کیلومتره وطن لري او د کارست جغرافیایي بڼې لرونکې غونډۍ او سیندونو له امله غونډیو او سیندونو له امله په چین کې ډېر شهرت لري خو تاسې کتلی شئ نایس خوشحاله اوسئ او اوس ښایي موږ د بیړۍ په سر کې ولاړل اوس زما سره واوسئ او موږ د بیړۍ په سر کې تاسې ګورئ اوس زموږ پر وړاندې یو پل شته خو دغه شان منظرې د چین په جنوبي برخه کې ډېر زیات لیدل کېږي او موږ وایو کارست地貌معنا یې دا ده چې د کارست د جغرافیایي بڼې لرونکی غونډۍ او سیند دی کله چې سیلانیان په کښتیو کې د دغو منظرو سیل کوي د دغه سیند پر دواړو غاړو
ډېر په زړه پورې او ښایسته منظرې کتلی شي او ښایي د سندربورو مرغانو اوازونه هم اورېدل کېږي او واوري. مننه لوان احمدزی صاحب لیکلي چې څومره ښایسته پښتو وایي. ډېره مننه. سمه ده. عمران نوره مخشین صاحب وایي چې ډېر ښکلې منظره ده. خو سمه ده. نو د دې ځای نوم شاوسنشیا نوم دی. دغه سیمه منظره لرونکې سیمه شاوسنشیا سیمه ده او تاسې پوهېږئ چې په چین کې د چین په چونګچین او په شاوخوا سیمه کې یو د سنشیا په نوم یو بل منظرې هم ډېر په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. عمران نوره صاحب وایي چې ځاځی صاحب مازې دی کړی. ستاسو له پاملرنې څخه مننه. ښایي تاسې زموږ سره یو ځای د دې ځای ډېر په زړه پورې منظرې ګورئ او زموږ کښتۍ اوس په ارامه توګه په سیند کې روان دي. Very nice. ښایسته یې. زرینه تاسو څخه پوښتنه کوي چې زما ټاټوبي څنګه ده؟ که تاسې فرصت لرئ تاسو هرکلی کوم چې زما ټاټوبي ته راشئ او سفر کوئ. تاسې اورېدلی شي او که نه زرینه تاسې هرکلی کوي چې د ده زرینه څوک یې ډېر ښایسته ځکه چې دغه سیمه په نیمه هره منظره کې پراته ده نو هوا یې د کال په څلورو فصلونو کې ډېر معتدله وي او له دې امله د ونې پاڼې همیشه او تل تازه او شنې وي. ډېر زیات دوستان لیکلي چې ښکلی ځای تاسې ګورئ. اوس لږ څه سړی ده سړه ده. یوه دره په تېره شو له یوه درې څخه به تېر شو. همت خان هلال صاحب وایي چې love you. ستاسې له پاملرنې څخه مننه.这个江就是那个龙江吗？Cinque salam. Love you pashto hikmat hilal sahib ډېره مننه. بیجینګ کې لونګچانګسیا لونګچانګسیا هم دغه شان منظرې شته. منظرې لري خو هغه د بیجینګ څخه لږ څه لرې ده. خو دلته په دې ګوانشي کې د زرینې